Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar Imam Afidai. My dear viewers, pa nanane video ke ba munga the future perfect continuous tense second part wayu aw the desara ba munga chukumda the tenses series wo daba complete shin no da zamunga pa tense series bande akhirane video da no time munakhalam. Let's start. Welcome to my YouTube channel Johar Imam Sir. In this class you will one of the most advanced English tense future perfect continuous tense. So before initiating the class I would like to tell you that this is our last video on tense series. So congratulations reaching this level where you are watching this lesson. So remember that this is the part of series on tenses that's created by Johar Imam Sir for you. So what is future perfect continuous tense? When do we use it? Where do we use it? And why do we use it? So would you like to find out this all? So let's start. په future perfect continuous tense باندې د ښه پوهېدلو دپاره دا ضروري ده چې په دې ټینس باندې په خپله مورنۍ پښتو ژبه کې خپل کنسپټ کلیر کړو. کله چې زمونږ کنسپټ په دې ټینس یعنی په فیوچر پرفیکټ کنټینوس ټینس باندې کلیر شي نو بیا دا یو ډیر ایزی او خوندور ټینس دی. فیوچر پرفیکټ کنټینوس ټینس دا د یو داسې اوږده عمل یا د کار دپاره استعمالیږي کوم چې په ماضي کې سټارټ وي او په آینده یعنی په راتلونکي کې به په بل کار یا په وخت پورې جاری وي. یعنی دا داسې کار دپاره استعمالیږي کوم چې په تیر وخت کې سټارټ وي او په راتلونکي یعنی په آینده یا په مستقبل کې به په یو خاص وخت یا په بل کار پورې به جاری وي. او کله چې دا خاص وخت د سپیسیفیک ټایم دی یا سپیسیفیک ورک دی دا راورسیږي نو دا ایکشن به سټاپ شي. یا لکه په دې مثال کې تاسو به په د خپله کمیونټي یا په د چاپیرچل ګاونډ کې لیدلی وي چې اکثره خلک د کرایې په کورونو کې هم اوسیږي او د څه مدت یا د څه وخت دپاره یې دا کورونه په کرایه نیولي وي. فار اگزامپل یو کس دی او هغه د کرایې په کور کې اوسیږي او اګریمنټ یې د 5 کالو دپاره کړی وي. مین په دې کور کې د چې کوم دا د اوسېدو عمل دی دا د 5 کالو دپاره دی او د دې کس نه څوک تپوس وکړي چې په دې کور کې ستا څومره وخت وشو چې اوسېږي مین د څومره وخت نه ته په دې کور کې اوسېږي how long have you been living in this house. نو دا کس به ورته په جواب کې وایي چې by March I will have been living in this house for 5 years. ورته وایي چې په دې راتلونکي مارچ کې به زما په دې کور کې 15 کاله پوره شي. یعنی دا راتلونکي مارچ چې راورسیږي نو زما چې کوم دا د اوسېدو عمل دی د اوږدوالی دی دا لین دا ډوریشن دی د دې به 15 کاله وشي مین زه به د 15 کالو نه چې کوم اوسېږم په دې کور کې دا به پوره شي. نو دا بای مارچ کوم دی دا په مارچ پورې دا اوس راتلونکی دی او دا چې راورسیږي د اوسېدل به پوره شي 15 کاله. نو اوس که د اگزامپل نه وګورئ نو دا ایکشن اوس په پاسټ کې شروع دی او دا خبره چې اوس کومه کیږي دا په پریزنټ کې کیږي لکه د کس ته تپوس وکړلو او دا مارچ پورې به دا په فیوچر پورې به جاری وي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا یو داسې ایکشن ښایي کوم چې په ماضي کې سټارټ وي او په آینده په راتلونکي کې به په یو وخت یا په یو کار پورې به جاری وي. لکه په دې مثال کې by March I will have been living in this house for 5 years. یعنی په آینده مارچ له به زما په دې کور کې 15 کاله پوره شي من زما دا د اوسېدو عمل چې کوم دی دا به پوره شي زما 15 کاله. په بل سیناریو یا په یوزیج کې فیوچر پرفیکټ کنټینوس ټینس داسې یو اوږدوالی داسې یو عمل یا کار ښایي کوم به چې په آینده
یعنی په راتلونکي کې به سټارټ کیږي او بیا به په راتلونکي یعنی په آینده کې به بیا شروع هم وي. یعنی دا کار به لا شروع نه وي، دا به په آینده کې شروع کیږي او بیا به پکې جاری هم وي. دا اولنی یوزیج خو داسې و چې دا به په ماضي کې شروع او بیا به په راتلونکي کې هم په بل کار یا په وخت پورې جاری و. خو دا بل چې کوم یوزیج دی دا داسې دی چې دا به په راتلونکي کې په آینده کې شروع کیږي او بیا به جاری هم وي. لکه په دې مثال کې I will not have been eating food when you come. اوس my dear was دوه ملګري دي یا دوه کسان دي او وخت د روټۍ دی. دا یو ورته ووایي چې کېنه چې روټۍ وخورو. دا بل کس ورته په ځواب کې ووایي چې زه لږ ځمه ته خپله روټۍ وخوره. خو دا دویم کس بیا ورته وایي چې نه زه تر هغې پورې روټۍ نه خورم چې ته نه وې راغلی. مین چې ته نه وې راغلی زه روټۍ نه خورم. نو د ده دا نه خوړل به هله سټارټ کیږي کله چې دا کس لاړ شي بیا به دی په انتظار وي روټۍ به نه خوري چې کله دا کس راشي نو د ده د نه خوړلو انتظار به ختم شي، دا کار به ختم شي او دا اکشن به شروع شي. مین دا هر څه به په راتلونکي کې کیږي. دا نه خوړل به هم په راتلونکي کې شروع کیږي او بیا خوړل چې کوم دی دا به هم په آینده په راتلونکي کې کیږي. نو د دې نه هم دا معلومه شوه چې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا یو داسې عمل داسې یو اوږدوالی ښایي کوم چې په راتلونکي کې سټارټ کیږي او بیا به جاری وي. په دې باندې به هم د کانسپټ د کلیر کولو نه مخکې چې کوم دی انشاءالله ښه په تفصیل سره خبرې کیږي. د مزید ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس ډیفینیشنز او مثالونه وګورو د دې دپاره چې ښه پې پوه شو. لکه څنګه چې تاسو له په دې سکرین باندې ښکاري فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس emphasizes the duration of an action that will be continued before another action or time in future. My dear viewers لکه څنګه چې تاسو له په دې سکرین باندې دا یوزیج یا دا ډیفینیشن ښکاري فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا یو داسې اوږدوالی یا یو لینت یا ډوریشن د یو کار ښایي کوم به چې په آینده په راتلونکي کې د بل خاص ټایم یا د وخت نه پورې جاری وي. مین فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس emphasizes the duration of an action that will be continued before another action or time in future. وایي چې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا یو داسې اوږدوالی د یو کار اوږدوالی لینت یا ډوریشن باندې فشار راوړي. مین شو کوي emphasize کوي کوم به چې په بل وخت یا په کار پورې په فیوچر په راتلونکي کې جاری وي. نو لکه څنګه چې دا ډیفینیشن ستاسو له ښکاري فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس emphasizes the duration of an action that will be continued before another action or time in future. داسې یو عمل داسې یو کار کوم به چې په راتلونکي کې په آینده کې په بل خاص وخت یا په کار پورې جاری وي. نو د دې دپاره فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالیږي لکه په دې مثالونو کې. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري example he will have been playing cricket when he turns 20. مین هغه به د 15 کالو نه د کرکټ لګوي کله چې د 15 کالو شي. چې کله د 15 کالو شي نو هغه د کرکټ کومه لوبه چې کوي د دې به 15 کاله پوره شي. مین د کرکټ لوبه د 10 کالو نه شروع کړې ده او چې د 15 کالو ته ورسیږي نو د دې د لوبه چې کوم ډیوریشن دی د اوږدوالی دی د دې به 15 کاله پوره شي. دا اکشن اوس په پاست کې سټارټ شوی دی او په آینده کې مین چې کله دا د 15 کالو کیږي نو په دې پورې به د دې
کار چې کوم اوږدوالی دی د دې لوبې نو هغه به 15 کاله شي. He will have been playing cricket when he turns 20. هغه کله چې هغه د 20 کالو شي. کله چې ما 15 کاله هلته یاد کړ خو نه، کله چې دا د 20 کالو شي نو د لوبې چې کوم مدت دی، کوم اوږدوالی دی، دا به 15 کاله شي. د 15 کالو نه د کرکټ دا لوبه شروع کړې ده او چې 20 کالو لا دې رسي نو د دې چې کوم دا د کرکټ لوبه کوي د دې به 15 کاله شي. نو دا اکشن په ماضي کې شروع شوی دی او دلته اوس فیوچر کې به چې کوم دی چې کله د 20 کالو شي نو د دې به 15 کاله پوره شي. نو زه امید لرم چې په دې مثال باندې به تاسو پوه شوي وئ او د دې مثال نه دا معلومه شوه چې دا اکشن په ماضي کې شروع شوی دی او په آینده او په راتلونکي کې به هم جاری وي. Next example. He will have been studying before you come. هغې به دستا په راتګ پورې سټډي کوي. هغه لګیا دی سټډي کوي، دا به لګیا وي تر هغې پورې چې ته نه وې راغلی. نو د دې نه هم دا معلومه شوه چې د دې د کوم سټډینګ دا عمل دی، دا اوږدوالی دی، دا به جاري وي په راتګ پورې. دا راتګ اوس دلته کار دی نو دا به عمل به جاري وي کله چې راشي نو د دې دا سټډینګ به سټاپ شي. He will have been studying before you come. هغې به تر هغه وخته پورې سټډي کوي چې ته راځې. دستا په راتلو پورې به دا سټډي کوي او کله چې ته راشې بس دی به دا سټډي چې کومه ده دا به سټاپ شي. دستا د په راتګ پورې یا بیفور یو کم دستا د راتګ نه وړاندې دا به لګیا به وي ستا د راتګ نه وړاندې به سټډي کوي دا اکشن دا لین دا ډیوریشن به جاري وي خو چې کله ته راشې بس د دا ډیوریشن چې کوم دا عمل دی دا به په سټاپ شي خو دا به په آینده کې کیږي. دا پوینټ د ځان سره نوٹ کوئ چې دا کارونه چې کوم دي دا به په آینده کې به جاري وي. دا اوس دا سټډي په ماضي کې شروع کړې ده او دا به په آینده کې په راتلونکي کې په کم وخت پورې جاري وي، تر هغه وخته پورې به جاري وي چې کله دا د راتګ اکشن وشي بیفور یو کم. نو he will have been studying هغه به جاري وي سټډي به کوي بیفور یو کم ستا په راتګ پورې یا د ستا د راتګ نه وړاندې به هغه سټډي کوي او چې کله ته راشي نو د هغه سټډي به سټاپ شي. نو مای ډیر زه امید لرم چې د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس کم د اولنی سیناریو د یوزیج ډیفینیشن په دې باندې به تاسو پوه شوي وئ او د دې نه پس زموږ سره چې د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس بل کوم سیناریو یا یوزیج دی په هغې باندې د پوهېدلو دپاره راځي چې د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس نیکسټ ډیفینیشن وګورو. په دې کې وایي چې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس is used to show an action that will take place in future and continue for some time in future. دا my dear was the future perfect continuous tense اوس بله سیناریو دا بل یوزیج دی او په دې کې دا future perfect continuous tense داسې یو کار، داسې یو اکشن، یو عمل د هغه اوږدوالی چې موږ ورته ډیوریشن وایو یا لینت وایو ښایي کوم به چې په راتلونکي په آینده کې شروع کیږي او بیا به پکې جاري هم وي. داسې یو کار ښایي چې هغه لا اوس نه دی شروع، هغه به په راتلونکي کې شروع کیږي او بیا به پکې جاري هم وي. نو future perfect continuous tense is used to show an action that will take place in future and continue for some time in future. دا یو داسې عمل، داسې یو کار ښایي کوم به چې په راتلونکي آینده کې سټارټ کیږي او بیا به چې کوم دی پکې جاري هم وي. نو د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې اوس په دې سیناریو کې
examples مثالونه وګورو. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې دا example ښکاري. He will have been working since 8 o'clock. هغه به د 8 بجو نه کار لا ودرېږي. لکه for example یوه کارخانه ده، فیکټري ده او په هغې کې یو کس لګیا دی کار کوي او ورسره په څنګ پورې بل مشین دی او په هغې باندې هیڅوک هم نشته، همداسې دی او دا کوم کس چې لګیا دی کار کوي دا د خپل منیجر یا سپرویزر نه تپوس وکړي چې په دې مشین باندې به دا کس د کله نه کار شروع کوي، نو هغه ورته ووایي چې هغه به د 8 بجو نه کار شروع کوي. مین چې کله 8 بجې شي نو دا کار به سټارټ کیږي او بیا به جاری وي. مین he will have been working since 8 o'clock یا هغه به د 8 بجو نه چې کوم دی خپل کار لا ودرېږي او بیا به ولاړ وي. نو د دې مثال نه هم دا واضحه شوه چې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا یو داسې اکشن هم ښایي کوم به چې په آینده په راتلونکي کې سټارټ کیږي او بیا به پکې جاری هم وي. لکه په دې اگزامپل کې دا به نه په پاست کې شروع شوي وي او نه به په پرزنټ کې شروع کیږي بلکې دا به په راتلونکي په آینده کې به سټارټ کیږي او بیا به جاری وي. he will have been working since 8 o'clock. هغه به د 8 بجو نه کار لا ولاړ وي. مین چې څنګه 8 بجې شي هغه به ودرېږي او بیا به سټارټ وي. نو زه امید لرم چې په دې اگزامپل باندې به تاسو پوه شوي وئ. Next example, he will have been playing cricket for 2 hours. هغه به د 2 غنټو نه د کرکټ لګوي. مین دا هم اوس لا سټارټ نه دی، دا به هم په آینده کې سټارټ کیږي او بیا به د 2 غنټو د پاره جاری وي. he will have been playing cricket for 2 hours. هغه به د 2 غنټو د پاره د کرکټ لګوي. نو مای ډیر ووز په دې اگزامپل کې که تاسو وګورئ نو دا هم یو داسې اکشن یو داسې یو عمل ښایي کوم به چې په راتلونکي کې سټارټ کیږي او بیا به پکې جاری هم وي. نو دا و زمونږه د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس اخرنی پارت. مای ډیر ووز د دې سره زمونږه ټینسونه کمپلیټ شول. زه مبارکي در کوم او زه امید لرم چې تاسو به زه ډیر اپریشیټ کړی وم او دا ټول د ستاسو سپورټ وو چې ما دا سیریز کمپلیټ کړو او دا ستاسو ډیره مننه او شکریا ادا کوم چې تاسو زه سپورټ کړم. مای ډیر ووز زمونږه چې کوم ټینس سیریز وو دا کمپلیټ شو او زما دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ. ان شاء الله په دې پسې به و زمونږ چې کوم دا ایکټیو او پیسیو وایس دي د دې سیریز به شروع کیږي. نو کتل یې مه هیروئ. ډیره مننه. تھینکس.